رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو زوی یا لور د مور او پلار مخ ته د رحم نظر وکړي، داسې ورته وګوري چې دا زما مور او پلار دي او زما پیدا کوونکي الله دی، خو وسیله او سبب مې دا دي. پیدا کړی الله یم، خو د دوی په وسیلې سره پیدا کړی. دا دنیا په وسایلو باندې ده. چت تخیجول الله کوي، خو وسیله به ګوري. مړول الله کوي، خو وسیله به ګوري. سبا خورې نو مړېږي به. او چې کله دی الله نه مړی نو دومره خوراک به وکړي چې خېټه به درد شروع کړي، خو لږه به نه ختمېږي. دوایانې به دومره وخوري خو شفا به نه میلاویږي. شفا الله ورکړي. نو چې کله بنده د سحرې د خپل بوډا پلار ته وګوري او د بوډۍ مور ته وګوري او د مینې محبت نظر پې وکړي چې دې دواړو ما سره ډېره مهربانۍ کړې دي، ما د دوی په دې غېږ کې متیازې کړې دي، په یخنۍ کې ما په دوی باندې شپې خوړلې دي، دوی ما سره ډېرې مهربانۍ کړې دي. نو الله تبارک وتعالی دې بچي له د یو قبول شوی حج ثواب ورکوي. صحابي ورته وی دا الله رسوله که یو بچی د خپل مور او پلار مخ ته بار بار ګوري نو آیا دا ثواب به بار بار ملاویږي؟ لکه که زه ورته یو ځل وګورم نو د یو حج ثواب شو. بیا مې ورته وکته وی ولو مرارا نبی علیہ السلام وفرمایل اگر که دا بچی د خپل مور پلار مخ ته څو ځله ګوري د الله په خزانو کې کمی نشته، د قبول شوی حج ثواب به ورله ورکوم. اوس خلک حج له لاړ شي، تقریبا 10 لاکھ 11 لاکھ روپے داخله ده. 11 لاکھ روپے چا سره دي؟ او چې لاړ شي نو بیا پتم نه لګي چې حج په صحیح طریقه وکړو که نه، او بیا دا پتم نه لګي چې قبول شو او که قبول نشو. او د الله رسول فرمایي چې مور پلار ته دی د رحم نظر وکړو، الله د قبول شوی حج ثواب درکړو. ار چا سره په خپل کور کې یو حج ناسته خو مونږ کې قدر نشته، الله دې مونږ کې قدر پیدا کړي. الله قرآن کې فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. د مور او پلار سره احسان وکړي. احسان څه ته وایي؟ د بدې په بدل کې نیکی وکړه. اوس مونږ مور پلار سره عدل بدل کوو. که مور را سره خو که نه مونږ به سره ښه کوو، که پلار را سره خو که زمونږ فقهاو مسله لیکلې په کتاب النفقات کې، زمونږ د فقه مسله ده، په هغې کې علامه قدوري رحمه الله هم لیکلې ده، شرح وقایع صاحب هم لیکلې ده، هدایي هم لیکلې ده، ټولو متونو لیکلې ده چې یو بنده دی، یو بنده او د هغه مور او پلار اگر چې د سره په دین کې مخالف دي، خدای مکه یو سړی مسلمان دی او پلار یې مشرک دی، الله مکه مور یې مشرکه ده، بت ته عبادت کوي، د دې مور پلار خرچه په دې زوی باندې ده، د دوی نفقه په دې زوی باندې ده. د یو سړی نابالغ اولاد دی اگر که کافر دی، نفقه په خاون باندې پرې پلار باندې ده. کتابیه سره زمونږ په نسبت باندې نکاح صحیح ده، یوه ښځه هغه کتابیه ده یا نصرانی ده، عیسایانه ده یا یهودانه ده، خو صحیح کتابیه چې په تورات یا په انجیل باندې ایمان وي. دا اوس عیسایان یهودیان اکثر ملحدان دي، د هغې سره نکاح زمونږ په شریعت کې جایز ده. نو که یو سړي یهودانه ښځه کړې ده یا عیسایانه کړې ده، اهل کتابونه ده، بیا هم د هغې خرچه په دې خاون باندې لازم ده. نو که پلار خدای مکه مشرک دی، مشرک چاته وي؟ بوتانو ته سجدې لګوي، بت ته خدای وي، په بچي باندې د هغه پلار خرچه شته. مور مشرکه ده، د هغه مور خرچه په زوی باندې شته. مونږ ډېر زیاتې کوو. الله دې مونږ له توفیق راکړي چې مونږ د مور پلار قدر وکړو. مور پلار له دې الله توفیق ورکړي چې د بچو قدر وکړي او د هغوی احترام وکړي. ځکه چې څوک چاله عزت ورکوي نو عزت به میلاویږي. دا دنیا داسې ده، کشر له به عزت ورکوي نو هغه به د مشر عزت کوي. نو دویم نمبر باندې مور پلار مخ ته په کتلو کې ثواب دی.